د افغان ډیاسپورا نتورک درنو منلو لیدونکو او اوریدونکو هر چیرې چې مونږ ګورئ ښې چارې او که په هر وخت کې ګورئ ښې چارې سهاري ماښامي زمونږ په خپلو فعالیتونو کې زمونږ د خپلو مرکو په بهیر کې دا ځلې تاسو ته تاسو تاسو لپاره داسې یو مېلمه راغوښتی دی چې هغه په یو سیاسي کورنۍ کې پیدا شوی دی او د سیاست زده کړه یې د کور فامیل پلار محیط او د دین اغستې ده او د دې سره د پښتون قوم مینه ځان سره په وینه رګ او تربیه کې راوړې ده او د یو سترې کورنۍ او د یو ډیر منلي او ښاغلي ځوان سره مرکه لرو او تاسو د هغې لیدو او اورېدو ته رابولو. زه عبدالوکیل اټک یم او زموږ د نن ورځې مېلمه ښاغلی نصیر ستوری یوسفزی دی او زه ستوري صاحب ته هرکلی وایم او لومړنۍ پوښتنې به هم همداسې پیل کړمه چې د افغان ډیاسپورا نتورک لیدونکو ته ځان راوپېژنئ. په خیر راغلی ستوری صاحب. سلامونه اټک صاحب، الله دې خوشحاله لره. د افغان ډیاسپورا نتورک لیدونکو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم لکه څنګه چې تا مخکې وویل نصیر ستوری دی. زه د 1994 کال را په دې خوا جرمني کې اوسېږم او دلته د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي چې پښتو کې ورته موږ د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند یو د هغه جنرال سیکرټري یم او په ادبي او کلتوري برخو کې هم موږ دلته خپلې هلې ځلې کوو. د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنې د کار د ډلې غړی هم یم. لالا په څه کار اخته استئ؟ نو موږ خو دلته چې کله نه چې دلته راغلي نو د هغه وخت نه بس د پښتونولۍ د پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو د رايوځای کېدو لپاره د پښتنو د نږدې کېدو لپاره هلې ځلې کوو. نو د خپل ګوند په چوکاټ کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په چوکاټ کې موږ خپلې هلې ځلې کوو. ستوري صاحب تاسې خپلې زده کړې د کوم ځای شروع کړې او تر کوم ځای مو ورسولې او جرمني ته څنګه راغلی؟ اټک صاحب د زده کړو په هکله زما د زده کړو قصه ډېره یعنې اوږده او پیچلې ده. اوږده پیچلې ده چې موږ کله د 12 صنف نه فارغ شومه نو بیا موږ لاړو هغه ته پېښور ته لاړو. هلته د پېښور کې د IRC په نامه یو انجینرۍ پوهنځی و چې هغه د ټول په انګریزي ژبه و. بیا ما امتحان ورکړ، هغه ته بیا کامیاب شوم. ما بیا 3 سمسټره چې هغه کې وویل د هغې نه وروسته په افغانستان کې چې کله د مجاهدین بېرته راغله او واک یې واخیست، هغې د کانکور امتحان اعلان کړ. نو بیا ما هلته کانکور امتحان ورکړ، نو هغې کې بېرته هم د نیکه مرغه بیا زه انجینرۍ ته بریالی شوم. نو بیا ما په انجینرۍ کې هلته خپل د انجینرۍ پوهنځي کې مې خپلې زده کړې مخ په وړاندې بولي چې په دې منځ کې زه بیا رالم جرمني ته په 1994 کال کې. نو هغه نیمګړي هغه د انجینرۍ ما زده کړې چې هلته نیمګړي پاتې شوې چې جرمني ته رالم. نو بیا دلته په جرمني کې ما دلته کورسونه ویل. بیا مې دلته زیشرهایټ اکاډمي په نامه باندې یو اکاډمي و، بیا مې هغې کې داخله واخیسته. بیا مې هلته خپلې زده کړې دلته سر ته ورسولې. نو بیا دلته چې دي نو بیا د هغه نه وروسته ما خپل کار او هغه کار کوم او خپله خواري او مزدوري کوم. تاسې مخکې د خپل سیاسي فعالیت او د ګوند په هکله وویلې. آیا ستاسې ګوند دلته په جرمني کې ثبت شوی دی د ټولنې په نوم که د یو حزب په نوم؟ اټک صاحب داسې دی چې په پردي ملک کې یو سیاسي ګوند بل ملک دا اجازه نه لري چې دلته دغه شي رسمي ثبت شي. دلته زموږ مشران چې کله راغلي وو نو هغې داسې کړي وو چې یو پښتون سوشل ډیموکراټیک اورګانیزیشن په نامه باندې هغې دلته یو اورګانیزیشن رسمي ثبت کړی دی او د هغه رسمي اورګانیزیشن د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي چې ده یا د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د هغې غړی دی. نو دلته زموږ ګوند پوره رسمیت لري په جرمني کې
یعنې کوم دغه نشته، ممانعت نه لري پکې. او تاسو سره د ګوند په غړیتوب کې مېرمنې هم شته دي؟ موږ سره د ګوند په غړیتوب کې مېرمنې شته دي. موږ د مېرمنو څانګه هم لرو او د ځوانانو څانګه هم لرو. د ګوند کې موږ ټول دغه څه چې دا د ګوند دغه دی ټول پکې شته دی راسره. بالکل. او تاسو د خپل ګوند سیاسي او خپل سیاسي ناستې او د بیرو ناستې لرئ منظمې؟ موږ دا ټیک خبره ده چې زموږ د ګوند مشران چې دلته راغلي وو، دوی دا د ګوند بنسټ په 1982 کې دلته د ګوند بنسټ کې اخیستو. که زه تا خو ته پوه زه به د مخکې په وړاندې لاړ شم، نو دا په 80مه کلونو کې چې کله د افغاني محصلین د جرمني ته راغلل، نو د هغې سره احساس پیدا شو چې یو دلته یو خپل ولس ته یا خپلې خاورې لپاره یا دلته د محصلینو لپاره یو څه خدمت وکړي، یو څه چوپړ وکړي. نو دغه په 80مه کلونو کې دلته د افغاني محصلینو ټولنه جوړه شوله. بیا دغه د محصلینو ټولنه د افغاني محصلینو اتحادیې باندې واوښتله. نو بیا په دغه وخت کې وروسته بیا دغه د پښتنو او بلوڅو د ملي ازادۍ غورځنګ په ټولنه باندې واوښت. هغه نه وروسته بیا د پښتنو ټولني ولسوالیز ګوند باندې دغه وخت دا زموږ د مشرانو د هڅې او د خوارۍ د پخوا نه شروع کړې وې. د هغه وخت نه تر دې دمه پورې بیا یعنې که سړی ووایي ډېر کار شوی دی، زه تقریبا دغه 2-3 میاشتې په دې باندې لګیا یم. دغه پخواني د ګوند کې چې څه کارونه شوي دي، کوم اعلامیې نشر شوي د سولې لپاره، د دغه لپاره چې کوم خطونه لیږل شوي، نړیوال ته لیږل شوي، ملل متحد ته لیږل شوي، رئیس جمهورانو ته لیږل شوي، دا ټول زه راغونډوم. یعنې 4-5 میاشتې لګیا یم. او دا ایله زه اوس هغه دلته جرمني کې ته زور تېر یم، یعنې طبقه بندي کوم او ساتم او ږدم. نو دا هغه وخت نه چې دي، نو موږ دلته ډېرې غونډې کړي دي، پروګرامونه هم جوړ کړي. په هر کال کې موږ یوه خاصه غونډه چې هغه موږ کوو، هغه د پښتنو د یووالي ورځ ده چې دا موږ تازه وساتو. د لرو برو پښتنو په منځ کې موږ دا توپیر نه کوو، ځکه زموږ ګوند چې دی، زموږ په ګوند کې د لرو بر دواړه پښتانه شته. یعنې د افغانستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي او دې خوا د کرښې نه دې خوا چې څه پښتانه اوسېږي، دوی پکې یو رقم باندې په حق لري او دوی پکې برخه لري او دوی پکې غړیتوب لري او پکې غړي هم دي. یعنې زموږ په ګوند کې د پښتنو یووالی، قومي وحدت دا لومړیتوب لري او دا زموږ مرام دی او هدف دی، د پښتنو یووالی، نږدېوالی. نو د کله نه چې دغه ګوند جوړ شوی دی، نو د دې یو دغه نالیکلی دغه داسې وکړ د ګوند مشر د برې خوا یې، نو د هغه یو مرستیال به او جنرال سیکرټري به د کوزې خوا یې. نو دا همداسې و چې کله زما پلار د خدای وبخښي هغه د ګوند مشر و هغه وخت کې، نو د هغه جنرال سیکرټري چې هدایت الله خان بانګه شو، هغه د کوزې خوا هغه او د هغه دغه چې و د لومړی مرستیال علي خان مسعود، هغه هم د کوزې خوا و. نو زموږ په دې ګوند کې دا لومړنی ګوند دی چې په دې کې د پښتنو یووالی په عمل کې پلی شوی دی. او زموږ په ګوند کې چې دي دا د لر او بر چې هر څوک پښتون وي، هغه د هر ځای نو هغه غړیتوب هم کولی شي او هغه برخه هم اخیستی شي. زموږ د ګوند یعنې که سړی ووایي ته تر اوسه پورې زه خپله دې ته فکر وړی یم چې په دې لږو امکاناتو باندې چې دا اوس کاغذونه ګورم، زما د راتګ نه مخکې څومره کار شوی دی، څومره خواري شوي دي. یعنې ته ډېر کار کړی، غونډې کړي، اخترونه لمانځلي دي، د افغانستان ملي ورځې لمانځلې، د پښتنو ملي ورځې لمانځلې دي، خپل مشران یې لمانځلي دي، حتی د باچا خان بابا، د عصمت خان بابا یا د ټولو مشرانو د ملي مبارزینو غونډې جوړې کړي دي. د کوزې خوا نه ورته ډېر پښتانه رابللي، پښتانه مشران راغلي، ولي خان بابا راغلی دی، دلته نسیم بیبي راغلی ده، محمود خان اڅکزی صاحب راغلی دی، اسفندیار ولي خان. یعنې که سړی نومونه وه ډېر زیات. یعنې د کوزې خوا میا صاحب، افتخار حسین راغلی دی. یعنې داسې څوک نه دي پاتې شوي چې هغه عبدالرحیم مندوخیل صاحب. یعنې زموږ د ګوند زه چې فکر کوم زموږ لپاره د لر او بر د پښتنو لپاره د یو پل حیثیت لري. یعنې دا ټول په دې کې راجمع شوي او اوس دغه زموږ نظریه چې ده نو دا خوره شوې ده، دا په ټولو پښتونخوا کې خوره شوې ده او موږ په دې باندې ډېر ویاړو او افتخار کوو چې دا زموږ نظریه خلکو ته ورسېده او دا راخپله کړله، ولس ته ورسېده او ولس دا زموږ نظریه مخ په وړاندې وړي.
یعنی دا بس موږ ډیر خوږی خواته روان دي. تاسو د لارو بر پښتنه وکړه، تاسو د دواړو خواو د پښتنو خبره وکړه. نو د ورځو کې چې موږ ګورو په کوزانو پښتنو ډیره بد ورځ راخته ده، او په دې کې د خمرغه د پی ټی ایم یا د منظور پښتون یو ډیر ولسی حرکت او ډیر یو اغیزمن حرکت پیل شوی دی. آیا تاسو د دې سره اړیکې خواخوږي رابطه لرئ او همدارنګه د بلوچ سره نه یوازې د پښتنو سره؟ نو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته د زموږ مشرانو دلته د پښتنو د بلوچو د ملي ازادۍ ټولنې په نامه باندې هم دغه وخت کې د محصلینو په وخت کې دغه د شپېتم کلونو کې جوړه کړې وه. نو د هغې سره د زموږ مشرانو اړیکې لرلې. بل د پی ټي ایم خبره چې دا کله چې دا په 2013 کال کې پی ټي ایم راوټوکېد او میدان ته راووت او ډګر ته راغی، نو زموږ د ګوند مشران جرګې غونډه وکړله او د پی ټي ایم پوره ملاتړ اعلان کړ، هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. او حتی موږ خپلې د ګوند ډېر فعالیتونه غونډې او دغه موږ وځنډول او ټوله مخه موږ پی ټي ایم ته ورکړله. دا د دې دوه درې سببونه دي چې یو سبب خو دا دی چې پی ټي ایم چې کومې غوښتنې دي هغه زموږ د ګوند غوښتنې دي، یعنې دا موخې زموږ او د هغې شریکې موخې دي. بل هغه دا دی د پی ټي ایم دا مشر چې دی مشر منظور پښتین چې دا زموږ د پارټۍ مشر علي خان مسید د هغه نوسی دی. نو موږ ته د علي خان مسید یعنې علي خان کاکا د وینا مطابق هغه وایي چې دا کوم نظریه چې منظور پښتین خپله کړې ده، نو دا هم زموږ د دې ګوند هغه د فکر او د نظریه هغسې ده. نو په دغسې دی چې زموږ دا د بنسټي غوښتنې چې کومې زموږ دي، نو دا د پی ټي ایم هم دي او موږ د پی ټي ایم پوره هر اړخیز ملاتړ کړی دی. هغه یعنې په موږ په اروپا کې چې کوم په خپله په دننه په هېواد کې او په پښتونخوا کې موږ ټولو ملګرو ته ویلي ټول به د دې ملاتړ کوي زموږ د بل ملګري چې څه او په اروپا کې دلته موږ د دې پی ټي ایم په غونډو کې په جوړولو کې په ټولو کې کره ونډه لرلې ده. حتی د اروپایي په دې کمیټو په تنظیم او په جوړولو کې او په الیکشن یا په ټاکنو کې هم موږ پوره ونډه لرلې ده، خپله برخه پکې اخیستې ده او مرسته مو پوره کړې ده. یعنې موږ پی ټي ایم سره هر اړخیزه مرسته کړې ده، کوو بیا او نور هم ورسره کوو، ځکه چې زموږ موخې هدفونه دا شریک دي، ګډ دي او موږ هغې سره ډېرې نږدې اړیکې لرو، یعنې ډېرې نږدې اړیکې لرو. کله چې موږ په دغه 2013 کال کې د ګډ کار لپاره یا د ملاتړ لپاره پرېکړه وکړله، یعنې زموږ د مشران جرګې پرېکړه وکړه، زموږ د ګوند لومړی مرستیال چې اوس لومړی مرستیال دی محمد شیرین ګرزیوال، هغه موږ ورسره د دې اړیکو لپاره وټاکه. نو هغې مو سره هلته اړیکې لرلې او منډې به یې ورسره معلومه دغه بیا ترې اخیسته، بخښنه غواړم. نو خبرې او دغه مطلب هغې سره به مشورې کولې او دې سره مشورې کولې او لارښوونې او دا به شریکول. بیا دغه نه وروسته چې بیا زه دا کله چې دلته د پی ټي ایم دغه جوړ شو، د الیکشن کمیشن جوړ شو یا د ټاکنو ډلګۍ جوړ شو، هغې کې زه خپله د دې ټاکنو ډلګۍ غړی وم او دې کې موږ ډېر کار وکړو او د اروپایي کمیټو په جوړولو کې. نو لنډه دا چې موږ د پی ټي ایم سره هر اړخیزه مرسته کوو، کړې هم ده مخکې په وړاندې چې نور هم متوسه کېږي هغه هم کوو انشاءالله. که د خدای رضا ونه ژوندي نو موږ د پی ټي ایم سره هر اړخیزه مرسته کوو. ډیر ښه. ته دغه په دې وروستیو کې چې کومه جرګه بې سارې بې مثاله یوه جرګه چې پی ټي ایم د خیبر په ځمکه وکړله، اول ته ځینې پرېکړې وشوې او چې د سخت مقاومت سره مخ شو، خو باوجود د هغې جرګه مو شوله او پرېکړې مو شوې او هغې دپاره یې 2 میاشتې وخت ورکړی دی. تاسې څه فکر کوئ چې د دې جرګې دا پرېکړې به عملي شي؟ نو دا خو به ډاکټر صاحب وخت به ثابتوي چې دا څنګه کېږي څنګه نه کېږي، ځکه د پی ټي ایم مخالف یا دښمن یا زموږ د پښتنو دښمن ډېر قوي دی. خو که کله ولسونه سره یو شي د پی ټي ایم او دغه یوه غټه لاسته راوړنه، یعنې دا چې دا ټول پښتانه په یو ټغر راغونډ کړل، که هغه د هر مذهب څه پورې تعلق لره، که هغه د هرې پارټۍ پورې و، که هغه د
ملتپالو ګوندونو پورې تړاو لره که هغه د نورو ګوندونو پورې ټول پښتانه راغله او په یو ټغر کې راز دا د دومره غټه ستره لاسته راوړنه ده چې فکر کوم چې د زموږ د ستر میرویس خان نیکه نه او د احمدشاه بابا نه راوروسته دا نو لومړنۍ او غټه جرګه وه او دا ډېره ارزښتناکه جرګه وه سره دې نه چې مخکې هم ډېرې جرګې شوي دي د پښتونخوا ملیان پارټۍ هم په دې بونو کې جرګه کړې وه افضل خان لالا د خدای وبخښي پښتونخوا قومي پارټۍ هغې هم د ډیورنډ لاین په نامه جرګه کړې وه د پښتونخوا وحدت په نامې جرګې کې جرګې ډېرې شوې خو دا وروستنۍ جرګه چې وه نو د دې هغه بریا په دې کې پرته ده چې هغه د ټول پښتانه په یو ټغر راغونډ شولو ټولو پرېکړې وکړې او پرېکړې خو به انشاءالله داسې ده چې دې لپاره هغې یو اتیا کسیزه هغه کمیټه یا ډله چې جوړه شوې ده د هغې عملي کولو کې به هغې بیا دغه کوي لاس په کار کېږي به هغې بیا په عملي بڼه ورته موندي خو که زما په اند باندې که چېرته د دې جرګې دوه درې هر څومره دغه وشو دا د پښتنو په ګټه دي او انشاءالله ټولې پرېکړې به عملي کېږي او وخت به اخلي او وخت به د دې ځواب وایي یوه پوښتنه دا ده چې تاسو جرمني په کوم ښار کې اوسېږئ او تاسو هلته د کونړ سیند په نوم باندې یوه ټولنه هم لرئ د هغې فعالیتونه څه دي اته چې موږ زه خپله د ویسلنګ ښار کې اوسېږم چې دا د پولنډ او بون په منځ کې دی موږ دلته په پولنډ کې د کلتوري هلو ځلو لپاره موږ هغه وخت کې دلته چونکې د کونړ دلته د خلک ډېر وو نو هغه وخت کې موږ داسې فکر وکړو چې یو د کونړ کلتوري ټولنې په نامه باندې موږ ته یو ټولنه پکار ده چې د دې بنسټ کېږدو او د دې کونړو په لومړي سر کې زموږ داسې فکر وو ځکه دا ډېر وو د دې کې دا ستونزې د دې لپاره موږ هڅې وکړو که د حل لارې پیدا شي او د خپل کلتور نه د خپل هېواد نه دا زموږ ځوانان او دا زموږ راتلونکی نسل دغه په لرې پاتې نه شي نو د کونړ سیند نه بلکې د کونړ کلتوري ټولنې چې هغه وخت کې ورته موږ د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنه ویله بنسټ هم کېوغوستو نو بیا موږ د کونړ سیند په نامه باندې یو تلپاتې یو مشاعره دلته بنسټ کېوغوست چې د دې موخه او هدف دا و چې دا یوازې مشاعره نه وه بلکې موږ په دې فکر وو چې د کونړ سیند د کونړ سیند نه ګټه واخیستل شي او د کونړ سیند ته د چارواکو پام را وګرځي چې د کونړ سیند باندې دا د برېښنا ډیمونه جوړ کړي پلونه پرې جوړ کړي ځمکې خړوبې شي نو د دې د خاطره یوازې نه وه چې موږ دا مشاعره وه بلکې موږ د پام د کونړ سیند د ولس پام او د چارواکو پام او د هغه خلکو چې یو څه وسې رسېږي دې پام رااړوو چې د کونړ سیند نه ګټه پورته کړي په دې موخه باندې د کونړ سیند مشاعره دلته موږ د کونړ سیند مشاعرې بنسټ کېښود چې دا بیا نورو اروپایي هېوادونو ته وغځېد او خپله کونړ ولایت هم هر کال د کونړ سیند مشاعره جوړوي او هغه نمانځي نو بس په دې موخه باندې موږ دا کړی چې د کونړ لپاره د کونړ سیند څخه ګټه پورته شي او نه یوازې د کونړ لپاره د ټول هېواد لپاره ټول افغانستان لپاره او که چېرته په کونړ سیند باندې د مخکینیو داسې سروې شوې ده حتی شهید داود خان په وخت کې سروې شوې ده که چېرته د کونړ سیند باندې په سور بند کې یا په سور تاغ کې دلته یو بند جوړ شي نو دا نه یوازې ټول افغانستان ته بلکې پښتونخوا ته هم دا برېښنا ورکولی شي نو زموږ موخه همدغه د دې کونړ سیند د مشاعرې همدغه وه او دلته به ستاسو جرمني خو ډېر لوی هېواد دی په مجموع کې به په ټولیزه توګه په جرمني کې به څومره افغانان اوسېږي بیا خاصتا ستاسو په سیمه کې د افغانانو مشتېدنه ډېره ده لږه ده ټیک صاحب داسې کوټلې دغه خو اوس نشته دی دا چې څومره دي که نه خو دغه 2015 کال کې چې ما یو دغه پلټنه وکړله په هغه پلټنه کې تر 90,000 پورې افغانان چې وو دلته اوسېدل په جرمني کې د 2015 نه وروسته نو اوس دا تقریبا داسې دي چې
درې نیم څلور لکو ته یې رسېدلي دي، خو دا کوم کره دغې نشته د شمېرنه چې دومره دي که نه دي. نو په زیات دغه چې د افغانان چې دي هغه په هامبورګ کې ډېر اوسېږي، فرانکفورت کې دي، د کولن ښار کې دي، په منشنګلادباخ کې دي، منشن کې شته دی. مطلب نو تیتو پرک داسې ډېر دي، او دغه کتلې چې دي داسې پوره چې پراته دي په یو ځای باندې. نو دغه هامبورګ او منشن او منشنګلادباخ او فرانکفورت او کولن شاوخوا یا کولن کې دلته ډېر افغانان پراته دي. نو دغه یو داسې و چې پخوا د اوس تقریبا د جمهوریت د ړنګېدو نه وروسته یعنې دا دغه د شمېره بیخي ډېره شوې ده. ولا پوره دغه چې اټکل ده، نو د صحیح شمېره لا نه معلومه. تاسې د انټګریسیون یا د ادغام او مشتیدنې دپاره ستاسې ټولنه یا ستاسې ګوند څه پروګرامونه هلته لري؟ داسې پروګرامونه خو دلته موږ خو ډېر پروګرامونه کړي دي او کوو او په دغه کې هم لرو. موږ دلته د ځوانانو لپاره سیمینارونه جوړ کړي دي، د ځوانانو د هڅونې تشویق لپاره هم جوړ کړي دي. دا د کونړ سیند مشاعره موږ هم جوړه کړې. موږ د یعنې کوم چې د راتلونکي نسل لپاره څه اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، موږ کوشش کوو چې هغې لپاره هماغه رقم پروګرامونه برابر کړو چې د هغې ورسره علاقه هم پیدا شي او په پروګرامونو کې برخه هم واخلي، یو څه ته زده کړي چې ځي، یو څه یادي، یو څه فکر ځان سره ویسي. موږ په دې هڅه کې یو. نو تاسې یوازې بیا ستاسو لومړۍ پوښتنو په توضیحاتو په باره کې یو پوښتنه رایاده شوه. تاسې اوسېږئ په جرمني کې او د سیاسي فعالیت څخه مو پښتونخوا او افغانستان دی، دا ګرانه نه ده؟ د زموږ ملګري چې دي هغه په پښتونخوا کې مشته دي او په یعنې موږ اټکسر ته چې زموږ مشران او موږ خپله پښتونخوا چې ده کله چې د پښتونخوا نوم واخلو نو زموږ د پښتونخوا نه موخه چې ده هغه د احمدشاه بابا افغانستان دی. دغه لر او بر دا پکې یعنې موږ وایو چې پښتونخوا نو بس پښتونخوا کې زموږ دا ټول دغه کېږي. زموږ ملګري دي په پښتونخوا کې دي، هلته شته دی یعنې په دواړو خواوو د کرښې دغه کرغېړنې کرښې دواړو خواوو ته ملګري دي، هلته فعالیتونه کوي، هلته کار کوي، هلته زموږ دا د ګوند دغه چې دي اهداف چې دي موخې چې دي ارزوګانې چې دي ارمانونه چې دي هغې لپاره هغوی خپلې هلې ځلې کوي. او موږ خپل دلته خو هلته چې دي هلته یو ستونزه دا ده چې ښکاره ډېر نشي کولی ځکه بندیز دی. په پاکستان کې خو بالکل په بندیز دی، هلته هم نشي کولی. او په افغانستان کې هم چې دی هغه وایي چې تاسې د قوم په نوم باندې تاسې فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ هڅه وکړله چې خپل ګوند هلته په جمهوریت په وخت کې دا رجسټر کړو یا رسمي کړو. نو وویل چې تاسې دا د پښتون نوم چې دی موږ په دې باندې په دغه کې اجازه نشته د ګوندونو په قانون کې چې د قوم په نوم باندې یا د کوم ولایت په نوم باندې یو ګوند رجسټر شي یا رسمي دلته موږ سره رجسټر شي په عدلیې وزارت کې. نو هلته دی زموږ یعنې فعالیت چې دی هغه خور ور دی، ملګري ډېر دي او انشاءالله موږ په دې امید یو چې زموږ دا دغه چې دی دا به خامخا بري ته رسېږي او لاسته راوړنې به لري. او یوه غټه لاسته راوړنه دغه اوسنۍ چې په کوزه خوا کې د پی ټي ایم ده دا هم زموږ د دې ګوند د موخو څخه ده او زموږ د ګوند د موخو د هدفونو د دغه نه د سرچینه اخیستې ده او اوبې ترې اخیستې دي. نو موږ خوشحاله یو چې زموږ دا نظریه چې ده دا ډېرو خلکو ډېر ولس منلې ده. نو موږ به خپلې هڅې جاري ساتو، دلته هم جاري ساتو، هلته هم جاري ساتو. نصیر خان ستوری، دا چې تاسې حاضر شوئ او موږ ته هم وخت راکړو، زموږ د لیدونکو سره وئ، زموږ سره وئ او زموږ پوښتنو ته مو جوابونه وویل او موږ سره مو زړهخواله وکړه، ډېره مننه. کور مو ودان. نو تاسې هم ډېره مننه، د ډاکټر صاحب نه مننه. الله مباد او خوشحاله.